نورستان د ځوانانو په نوم د سپورت د بیلابیلو څانګو لپاره نوی تمرینی کمپ جوړ شو. د کابل ښار د شارینو په سیمه کې دغه ورزشي کمپ ته یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فعالیت پیل کړ چې د ځوانانو د ودې لپاره بیلابیلې ورزشي څانګې لکه پهلواني، بوکس، جمناستیک او MMA پکې شتون لري او له دې وروسته به ځوانان هلته د خپلې خوښې په څانګه کې تمرینونه کوي. فعلا افتتاح میشه در کوچه گلفروشی یک کلاب جور شده، کلاب نورستان. همینجا آمدیم در افتتاحیه از این. صحت ثروت است برای نو جوان برای کل کی ضروری است که ورزش باید بکنن. ورزش که کردی کل کارت جور میشه. همیشه طالبین کل مردم که همین دکترها پیشون میریم میگه بری ورزش بکنین. حداقل چی کار نمیکنین، هم جای پیاده گشتی بکنین. اکثر مردم خورد کلان صبحانه سعی کنین که بعد با ورزش دوام ندن. اگر ورزش ما و شما کسایی که هستیم جوانا ورزش بکنن، صحت ثروت است، همیشه خوب میبودن، از کارهای ناجایز، کارهای ناروا جلوگیری میشه. دغه ورزشي کمپ د پیل په مراسمو کې د ځوانانو ترمنځ بیلابیلې ورزشي سیالۍ هم ترسره شوې چې ګڼ شمېر ورزشکارانو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه او د نندارچیانو په وړاندې یې په زړه پورې حرکتونه ترسره کړل. امروز در کمپ آمدیم، کمپ نورستانی صاحب امروز بخیر اختتام میشه و مسابقات آزاد و کشتیگیری پارونی قسمی که در جریان هستن میبینین. امیر رقم و بعد از نمایش مسابقات آغاز میشه. ځوانانو وویل چې سپورت د انسان د روغتیا لپاره اړین دی او باید په دې برخه کې ورته ښې اسانتیاوې برابرې شي. پیام ما برای جوانان همیست که همیشه تلاش کنن، ورزش کنن، ضامن صحت سلامتی است و میتوانند که درست به جامعه حاضر خدمت شوند. ورزش بهترین چیز است برای جوان و پیر و نونهال و نوجوان، برای همه. این پیشنهاد ما ورزش است. اگر میخواهند موفق باشند ورزش انجام بدن، همیشه انجام بدن. خوش هستیم که کلاب افتتاح شده و خواست ما از دولتی است که بر ورزشکارا سهولت ځوانانو ته دغه غوښتنه ده چې تاسو بیکاره په کوڅو کې مه ګرځئ او یو ورزش یا یو څه ته مخ ته ویسئ یا کوم کار یا کسب وکړئ. داسې بیکاره څه نه چې نه جوړېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ځوانانو د ودې او پرمختګ لپاره په بیلابیلو برخو کې دا ډول هڅې روانې دي ترڅو ځوانانو ته سالم مصروفیتونه برابر شي او په ټولنه کې فعال ځوانان ولرو.